کورونه ښه یاست ورونه دا ترموز نه رانیسئ لکه زه ترموز نه رانیسې یعنې یې رانیسو زما هم چې ستاسې نه مې دی په کار یاره ما ته خو د ترموز د کور ویلي وم په څو یې خرڅې ده دا خو ما په 500 رانیول دي خو اوس یې په 200 باندې خرڅوم نو ولې اوس په 200 خرڅې وروره د غلا خو به نه وي یا وروره د غلا نه دي د کور دي د مجبورۍ څخه خرڅوم یاره ترموز مې په کار دی د 500 ترموز اوس په 200 خرڅې او دی مجبوره تاسو څه وایئ سنډیوالانو دا ځینې رانیسو چې رانیسې ښه دی که رانیسې دغه یې ځای دی په دا بیه په بازار کې نسې پیدا کولی دا ښه خبره وکړه بله خبره بیا زه درته وکړم وروره د دغه ورور حالات خراب دي دی د مجبورۍ دا ترموز خرڅوي موږ باید د ده مجبوري را نه نیسو پر ځای د دې چې د ده مجبوري را نیسو را ولاړ به سو تاسې ګورې وم پر موږ تاسو هم داسې ورځ راتله راغلې ده راغلې مې در باندې سته د یو شی په بازار کې خرڅوې د مجبورۍ د زري شی ستاسو څوک په 200 رانیسي څونې بجې زړه درد کوي زه خو هم را ولاړ سي او سدی به دغه ځوان ته ورکړو دا د ده مجبوري به موږ رفع کړو او د ده د مجبورۍ څخه به غلط استفاده هم نه کړو لرې څه راځئ راټولې کړئ دا یو نیک کار دی زما ورونو دا خو چې ښه خبره ده خبره دې وکړه نسنه وروره موږ اوس تا مجبوري نه سو رانیولی ته د مجبورۍ دا ترموز خرڅوې یو 100 افغانۍ مو ټولې کړل یو 200-300 که ستا په کار دي دا 400 خو سولې اوس دا حالات سبا پر موږ هم راتلی سانډیوالانو نو دغه 400 افغانۍ واخله خپل هغه ضرورت په رفع کړه کور مو ودان الله دې تاسې خپل پر نیت هر څه درکړي دغه دې وروره واخله څنګه سو ورونو چې یو ښه کار مو وکړي دا زړه کې مې یو څه سکون نه سو پیدا واه دا خو ښه کار دی کار دغسې چې انسان یې وکړي دا زړه خوشحاله شي بس قدرتي خوشحالي پکې پیدا شي په هم سبا به موږ تاسو دغسې یو مجبور یو یا به مو ترموز راایستلی یا به موټرسایکل یا باسکل د هغه کس به یې وروره په مخه به درسي خدای بیا کارونه ورسم کړي دی بیا ستا د مجبورۍ څخه غلط استفاده نه کوي دا خو ډېره ښایسته خبره ده الله د دار مشکل ورحل کړي امین کور یې ودان چې داسې ځوانان په دې ټولنه کې دا ټولنه به هېڅکله مجبوره نه شي